ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو لیدونکو په دې هیله چې جوړ او روغ یاست. د نن ورځې د درس موضوع مو ده د انرژي د تحفظ قانون. راځو د انرژي د تحفظ قانون باندې بحث کوو. موږ او تاسو پوهیږو چې انرژي د کار کولو استعداد یا قابلیت ته وایي، یعنې د انرژي په واسطه باندې کار سرته رسیږي. نو انرژي خپله د دوو برخو څخه ترکیب شوې ده، یعنې میخانیکي انرژي یا هغه انرژي چې راساً په کار باندې بدلیږي، دا مساوي کیږي په A کې کینیټیک یا حرکي انرژي مثبت AU پوتنشل انرژي سره. یعنې میخانیکي انرژي هغه انرژي ته وایي چې راساً په کار باندې بدلیږي، یعنې د دې په واسطه باندې موږ کار اجرا کولی شو چې دا د دوو برخو څخه جوړه شوې ده، چې یو A کې حرکي انرژي او یو AU پوتنشل انرژي ده، چې د دوی مجموعه همیشه مساوي په صفر سره ده. یعنې دا معنی چې حرکي انرژي او پوتنشل انرژي د دوی مجموعه همیشه ثابته ده. یعنې که حرکي انرژي زیاتېدله پوتنشل انرژي به کمیږي، او که پوتنشل انرژي زیاتېدله حرکي انرژي به کمیږي. اوس راځو د حرکي انرژي او د پوتنشل انرژي اړیکه له کار سره وایو. که راسو W یا کار دا مساوي کیږي په دلتا کې سره، یعنې د حرکي انرژي د تغییر په اساس باندې کار منځته راځي. حرکي انرژي چې تغییر کوي په دې اساس باندې کار منځته راځي. او همدارنګه د پوتنشل انرژي سره W یا کار مساوي کیږي په منفي دلتا U سره. منفي علامه مو په دې خاطر باندې ورکړه ځکه چې پوتنشل انرژي د ځمکې د جاذبې د کشش په اساس باندې منځته راځي، یا د ځمکې د جاذبې د قوې په اساس باندې منځته راځي. نو د ځمکې د جاذبې د قوې عمل چې دی هغه د وای د محور پر منفي جهت، یعنې که د قایم مختصاتو سیسټم ته راسو د ځمکې د جاذبې د قوې عمل د وای د محور پر منفي جهت دی. نو په دې اساس باندې د پوتنشل انرژي علامه منفي نیسو. اوس که راسو د مساوات یو طرف ته وګورو، W د W سره مساوي ده، نو د دې څخه داسې نتیجه په لاس راځي چې دلتا کې یا د حرکي انرژي تغیرات دا مساوي کیږي په دلتا U یا د پوتنشل د انرژي په تغیراتو سره. که راسو د دلتا کې پر ځای باندې قیمت ولیکو، یعنې K2 منفي K1 دا مساوي کیږي په د پوتنشل انرژي پر ځای به هم قیمت ولیکو U2 منفي وبخښئ دا منفي علامه دلته شته منفي شروع U2 منفي U1. اوس که K2 منفي K1 دا مساوي کیږي، که منفي علامه ورځم کړو که اوس ته منفي U2 مثبت U1. که راسو U2 تر مساوات دې خوا ته راواړو، دې طرف ته راواړو، او همدارنګه K1 تر مساوات هغه طرف ته واړو، نو نتیجه به داسې چې K2 U2 چې دې خوا ته راواړو مثبت U2 دا به مساوي شي په K1 چې تر مساوات هغه خوا ته واړو K1 مثبت U1. یعنې دا معنی چې K2 مثبت U2 دا مساوي کیږي په K1 مثبت U1 سره. اوس که راسو د دې اړونده یو بیلګې ته راسو، یعنې د انرژي د تحفظ قانون اړوند یو بیلګې ته راسو. که چیرې د X او Y محورونه په نظر کې ونیسو، دا د X محور وي او دا هم د Y محور وي. که دلته د وای پر محور باندې یو جسم په نظر کې ونیسو، یعنې په یو ارتفاع مو لوړ کړی دی، دا جسم چې د M کتله لري په یو ارتفاع مو لوړ کړی دی. په دغه حالت کې چې دی د سکون په حالت کې قرار لري، یعنې حرکت نه لري، وی مساوي دلته په صفر سره ده، وی مساوي په صفر سره ده. نو په دغه وخت کې حرکي انرژي هم مساوي په صفر سره ده، یعنې دا معنی چې دا جسم حرکت نه لري، نو حرکي انرژي هم مساوي په صفر سره ده. یعنې E کې یا حرکي یا کینیټیک انرژي هم مساوي په صفر سره ده. او دلته پوتنشل انرژي
خپل اعظمي حد ته رسېدلی دی، یعنی یو ای یو مساوي په ماکس یا اعظمي سره ده. یعنی که چیرې د یو جسم سرعت صفر وي نو کینیټیک یا حرکي انرژي صفر ده او پوتنشل انرژي اعظمي حد ته رسېدلې ده. اوس که چیرې موږ دا جسم په حرکت باندې راولو، یعنی د ځمکې خوا ته یې خوشي کړو، نو دی به د ځمکې پر خوا باندې حرکت وکړي. په هغه لحظه کې چې جسم ځمکې ته رسېږي، چې وي اعظمي حد ته رسېږي یا ماکس یا اعظمي حد ته رسېږي، نو په دغه حالت کې ای کې هم ماکس یا اعظمي حد ته رسېږي. ولی په مقابل کې ای یو مساوي په صفر سره ده. یعنی په دې نقطه کې چې جسم ځمکې باندې سقوط کوي، په دغه لحظه کې پوتنشل انرژي صفر ده، حرکي انرژي اعظمي حد ته رسېږي او سرعت هم اعظمي دی. نو که چیرې راسو په دې نقطه کې چې لومړنۍ نقطه ده یو مساوي کینیټیک انرژي یا کې دوه مساوي په صفر سره دی، جمع یو دوه ماکس دی یا اعظمي حد ته رسېدلی دی یا تر ټولو لوړ حد دی چې دا مساوي کېږي کې یو په دې دغه کې په دې ساحه کې ماکس دی یا اعظمي حد د انرژي لري او یو مساوي په صفر سره ده. نو موږ وایو چې په اصل کې دا د پوتنشل انرژي ماکس دا مساوي ده د حرکي انرژي د ماکس سره. یعنی که چیرې پوتنشل انرژي اعظمي وي په لوړترینه نقطه کې، په هغه اندازه به حرکي انرژي په د ځمکې سره د تماس په نقطه کې اعظمي وي.